بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول افغان څخه لپاره تاسو په حضور کې یو معلوماتي ویډیو وړاندې کوم. څنګه کولی شو چې زموږ موبایل انټرنیټ یو په دویمې تیز کار وکړي او هم اضافي مصرف نه کړي. لومړی قدم کې باید 360 سکیورټي انټي وایرس چې د ګوګل پلی سټور څخه ډاونلوډ او انسټال کړو. د انسټال او ډاونلوډ وروسته موبایل بوسټ کړئ او نور بیا راشئ د خپل موبایل سیټینګ ته. کله چې موبایل سیټینګ ته راغلی را به شئ دلته دا ځای به خلاص کړئ. دوستانو ګورئ دلته 360 سکیورټي چې د عقیده به آن کړم. کله مو چې آن کړو نو قدرمن دوستانو را به شئ بیا د موبایل سیټینګ ته. هر هغه پروګرامونه چې تاسو یې استعمالوئ نه او د انټرنیټ سره تړلي وي هغه پروګرامونه باید تاسو ډیسیبل کړئ چې انټرنیټ مو اضافي مصرف نه کړي. دوستانو ما ټول پروګرامونه اکثره ډیسیبل کړي دي. دا ګورئ دوستانو لکه جیمیل باید ډیسیبل شي، کروم ډیسیبل شي، یوټیوب، یاهو میل، یاهو نیوز د مقابل باید تاسو ډیسیبل کړئ. ډیسیبل طریقه ده کوم پروګرام چې انټرنیټ سره تړاو لري هغه خلاص کړئ. کله چې خلاص شو دوستانو دلته ګورئ ډیسیبل باندې کلیک وکړئ، اوکې کړئ. کله چې ډیسیبل شو وروسته دا ځای کلیک کړئ، اوکې کړئ. دغه پروګرام چې دی د انټرنیټ څخه پرې شو، یعنې انټرنیټ سره یې کومه اړیکه چې وه هغه ختمه شوه. اوس دا پروګرام نشي کولی چې زموږ انټرنیټ اضافي مصرف کړي. همداسې نور پروګرامونه تاسو خپله موبایل کې وګورئ چې تاسو نه استعمالوئ هغه پروګرامونه تاسو مکمل ډیسیبل کړئ. لکه مثلا سافټویر اپډیټ دی، دغه هر ملت کې موږ انټرنیټ چې دی مصرفوي، دا ډیسیبل کړئ. وروسته دا ځای کلیک کړئ، اوکې کړئ. دا هم له انټرنیټ څخه یې اړیکه پرې شوه. زموږ انټرنیټ مثلا که چېرته د یو پروګرام 1 KB یا 2 KB په ثانیه کې مصرف ولري، همداسې بل پروګرام یعنې زموږ انټرنیټ مکمل د اضافي پروګرامو مصرف کو او کوم کار چې موږ ورڅخه اخلو هغه کار ډېر سست کوي. نور یې سامسنګ اکاونټ دی، دا اضافي انټرنیټ مصرفوي چې موږ بیخي خلاص یې نه کړو بیا هم زموږ انټرنیټ اضافي مصرفیږي. دا کوم پروګرامونه چې وي هغه ډیسیبل کړئ، انټرنیټ څخه یې پرې کړئ او نو ستاسو د موبایل انټرنیټ چې دی هغه به 1/2 تیز شي. هرومرو یې وګورئ، اول خپل انټرنیټ چې دی هغه وګورئ چې مثلا فیسبوک پرې خلاص کړئ، فیسبوک کار وګورئ چې څومره سپیډ کې کار کوي، یعنې تصویر یا ویډیو خلاصوي. او وروسته دا کومه طریقه چې ما درته وښودله دا طریقه وګورئ. بیا به تاسو خپله قضاوت وکړئ چې ستاسو انټرنیټ تیزیږي او که نه. انشاءالله چې 100% به کار کوي ځکه چې ما خپله تجربه کړی دی. مننه له کتو څخه مو زموږ د رسول افغان صفحه خامخا در سره لایک